السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې ستاسو درښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک آی ډي یوزر نیم یا د خپل فیسبوک آی ډي لینک چینج کړو. که چېرته تاسو فکر کړی وي کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي جوړه کړئ د شروع څخه اول دلته ستاسو د فیسبوک په آی ډي پروفایل کې یو لینک جوړیږي چې هغه په ذریعه تاسو خلک په فیسبوک هم پیدا کولی شي او په ګوګل کې که چېرته دغه لینک سرچ کړئ نو اټومیټیک ستاسو آی ډي ورته راځي. لاندې تاسو ته لینک ښکاري. موږ څنګه کولی شو دغه لینک بدل کړو. کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي جوړوئ نو که چېرته تاسو نوم په اول څه کې په انګلیسي ورکړئ نو دلته ستاسو خپل نوم راځي په دغه ځای کې. نو که چېرته تاسو آی ډي ته البته په انګلیسي نوم ورکړئ نو دلته ستاسو خپل نوم پکې راځي. که چېرته مو د بلې ژبې نوم ورکړ نو دلته بیا ستاسو نمبریک آی ډي راځي. نو موږ څنګه کولی شو دغه لینک بدل کو چینج کو. د دې لپاره تاسو ته ډېره اسانه طریقه درښیم. ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه ده چې تر دمه به تاسو نه وي لیدلې. ډېره اسانه طریقه یې ده. د دې لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل کې به مسنجر خلاص کړئ. کله چې خپل موبایل کې مسنجر خلاص کړئ ځکه دغه یوزر نیم چې دی په مسنجر کې بدلیږي. تاسو ته مکمل طریقه درښیم. کله چې تاسو خپل موبایل کې مسنجر اپلیکیشن را خلاص کړ دلته به تاسو پورته کوم اپشن چې ښکاري د خپل پروفایل انځور پر دغه به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ اوس به تاسو ته لاندې خپل یوزر نیم راځي دلته تاسو ته ښکاري یوزر نیم په دغه به کلیک وکړئ او لاندې تاسو ته یو بل اپشن راځي ایډیټ یوزر نیم په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو د خپل پخوانی یوزر نیم چې دغه کلیر کړئ په دغه کې تاسو ته 10 حروفو 10 تورو پورې خپل یوزر نیم یا نوم ورکولی شي. خو خبر اوسئ دلته تاسو پکې بېلابېل سمبولونه شیان نشئ ورکولی ځکه چې هغه دوی نه مني. کوم نوم چې تاسو ورکوئ هغوی دوی خپله چیک کوي او اوس څه صحیح کېږي. مثال په ډول زه اوس نوم ورته ورکوم. مثال به زه ورکوم چې سید الله ټکی حسن. تاسو چې د خپل خوښې نوم ورکوئ کله چې نوم یوزر نیم صحیح شو دوی خپله دلته اوس دا یوزر نیم سم شو که سم شي دلته په سره خط کې راځي. که چېرته دا په سره خط کې راغلی وی نو بیا صحیح نه و غلط و. که چېرته دغسې راغی نو بالکل دا سم دی. کله چې تاسو دغه ورکړ نو پورته په سیو اپشن راځي په دغه سیو اپشن باندې کلیک وکړئ او دغه یوزر نیم به اټومیټیک ستاسو فیسبوک آی ډي لپاره سیو شي او ستاسو د فیسبوک آی ډي لینک په دغه طریقې سره چینج شي. د دې ملګرو لینک چینج شو. زه اوس راځم خپل موبایل کې البته خپل د فیسبوک آی ډي پروفایل ته او تاسو ته درښیم چې دغه فیسبوک آی ډي یوزر نیم یا لینک چینج شوی دی او که نه. زه یې دلته تاسو ته درښیم. کله چې تاسو دلته راشئ نو دلته تاسو ته ښکاري چې اول دلته و حسن پی بي په نوم لینک اوس دلته دغه دی بدل شو سید الله حسن په نوم شو. د اول سر کې HTTPS یا www.facebook.com د خو په خپل حال وي. د وروسته تاسو خپل یوزر نیم یا لینک چینج کولی شئ. نو دا یې طریقه وه ملګرو چې ما تاسو ته وښوده. د دغه لینک یوه ډېره په زړه پورې خبره خو دا ده ملګرو چې تاسو تر دې مهاله د دې لینک څخه خبر نه یاست. ملګرو کله چې تاسو نه د خپل فیسبوک آی ډي نمبر هیر شي او یا هم ستاسو د فیسبوک آی ډي کوم ایمیل چې ورکړی هغه درنه هیر شي نو ستاسو چې کله د فیسبوک آی ډي غواړئ لوګین کوئ په فیسبوک کې نو صرف خپل آی ډي لینک آی ډي په بل آی ډي څخه سرچ کړئ د خپل آی ډي او لینک یې کاپي کړئ او دلته تاسو ورته د ایمیل یا نمبر پر ځای کې دغه پیسټ کړئ خپل لینک او همدارنګه یو پاسورډ ورکړئ پاسورډ چې تاسو ته یاد وي او یا هم هغه کسان چې پوهیږئ چې آی ډي ته شاید اسانه پاسورډ ورکړی وي نو په دغه طریقه تاسو شاید امکان لري یعنی 50% امکان لري چې تاسو د بل چا آی ډي هم هیک کړئ. مثال په ډول تاسو پوهیږئ چې هغه به د اعداد ورکړي وي خپل نمبر ورکړی وي یا هم خپل نوم به په انګلیسي ورکړی وي دغسې تاسو د بل چا آی ډي هم د هیک امکان هم شته. په دغه طریقې سره صرف دغه لینک راواخلئ د نمبر په ځای کې پیسټ کړئ او وروسته یو د پاسورډ ورکړئ چې تاسو پرې باور راځي شاید دغه پاسورډ د آی ډي ته ورکړی وي. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې ما تاسو ته راوښوده. په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او له خپل ملګرو سره شریکې کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.